السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو امید لرم چې ټول به ښه وروي وم نمبر پارت د موبایل سیټینګ په باره کې بس تاسو ته زنن بل ویډیو جوړوم آیا تاسو په موبایل کې به د دوه اپشن خامخاوي دی د سیټینګ کال سیټینګ په اپشن کې به دا اپشن تاسو ته شو شي پهله لیکلي دی ورسره کال بیرینګ اپشن دا او دویم دا اډیشنل سیټینګ دغه په باره کې بس تاسو زه په پوي کما دا بس تاسو څنګه یوز کوئ څنګه به تاسو استعمالوي د سمون تاسو فائدہ ده تاسو د فائدې نه خبر نه تاسو استعمال کړی دی په دې ویډیو کې به ان شاء الله مکمل تاسو په پوي کما ویډیو تر اخره پوره وګورئ ویډیو سکیپ کوئ ما ډیره مهمه ویډیو ده په ځکه چې تاسو موبایل د سیټینګ کونجي نه تاسو زه خبروم چې آیا مونږ موبایل استعمالوو خو مونږ ته د سیټینګ فائدہ نشته نه مونږ ته فاته راځي چې دا څنګه استعماليږي تاسو خالي بس فیسبوک ټیک ټاک استعمالوي نور د موبایل سیټینګ په باره کې تاسو ته بالکل معلومات نشته چې کله تاسو ته ایشو پکې جوړ شي بیا تاسو یوټیوب لټوي دی دا سه بل چته ملګری ته وای چې مونږ ته موبایل ټیکا په دې ویډیو کې به ان شاء الله تاسو 100% به بالکل فری تاسو ته پیټ کورس به زه درکوم تاسو د ویډیو تر هره پورې کتلې شي دا سیټینګ به دوستانو اول د کوم ځینه راړوي په کوم ځکه کې وی د پوره بزا اول تاسو ته خپل موبایل سیټینګ خلاص کوم زه تاسو ته خپل سیټینګ خلاصوم چې تاسو په پویا پراشي په دې ما کلیک وکړئ چې کله تاسو سیټینګ خلاص کړئ د دې کې به دوستانو تاسو ته دا اپشن خامخا شو کېږي پوس کا تاسو دا وینډوای نشئ ک سیم کارت اند موبایل ډیټا دا اپشن به دلته تاسو په سرچ کې هم ورکولای شئ چې دا چې په سرچ کې ورکې تاسو ته براړي شي د دې کې په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دا بلک سکرول ډاون کې لاندې به دوستانو راشي دلته تاسو ته لیکل دي کال سیټینګ په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته بیا تاسو تر شو کړل دی کیر کال سیټینګ په دا بس تاسو بیا کلیک وکړئ دا دوه اپشن دلته تاسو ته شو کړل کال بیرینګ او اډیشنل سیټینګ اول به د کال بیرینګ په اپشن باندې تاسو ته کلیک کوم او دا باندې چې تاسو پوه شئ د څنګه استعماليږي په دې ما کلیک وکړو چې کله په دې کلیک وکړئ دلته تاسو په موبایل کې چې یو سیم بس تاسو ته شو کی او کدواوی دوا سیمینه به دلته تاسو ته شو کی اول زه ټیلینار سیم تاسو ته کوم په دې ما کلیک وکړو چې دا اپشن موږ موبایل کې څنګه استعماليږي څنګه موږ ته فائدہ راکوي دا دوستانو لګ لوډ تاسو نه اخلي دی خو تاسو ته دا خلاص کې لږ انتظار ورته کوي دی چې کله تاسو ته دا صفحه اوس مکمل خلاص شي اول سر کې دی دلته د آیکن مونږ سره ډیسیبل د افتا او سره لیکل دي آل اوټ ګوینګ کال او دویم دا ور سره لیکل اوټ ګوینګ انټرنیشنل کال دا اپشن مونږ سره باندې اور سره دریم دی اوټ ګوینګ انټرنیشنل رومینګ کال دا اپشن مونږ سره باندې ولاندې ور سره لیکل آل انکمینګ کال دا اپشن مونږ سره باندې ډیسیبل د افتا او دلته ور سره لیکل دي انکمینګ کال ویل رومینګ دا اپشن مونږ سره غدا باندې او دلته لاندې ور سره لیکل دي کینسل آل ریسټریکشن او لاندې ور سره لیکل دي چینج ریسټریکشن پاسورډ دلته تاسو پاسورډ ور سره چینج کولای شئ تاسو ته اول سر کې چې کوم د آل اوټ ګوینګ کال په دا ما کلیک وکړو دلته اوس دوستانو تاسو نه سلور انچ پاسورډ غواړي دا د سکرین پاسورډ نه غواړي چې تاسو چې کوم پاسورډ ورکړی په کې کال بیرینګ اپشن کې اول خو دی پاسورډ 1 2 3 4 وي کدا دوستانو 4 نو کړه سلور 0 به وای ک بیا هم دی 4 نه کوله بیا به 11 22 تاسو ورکړي کدا پاسورډ تاسو نو غوښتو دی پاسورډ بس تاسو خپل کمپنی هیلپ لاین نمبر نه تاسو راخستل شي تاسو سره کوم یو نمبر دی جیز دی واری دی یو فون دی ټیلینار دی زوم ته یو فون دی هغه تاسو هیلپ لاین ته کال کول شي او دا پاسورډ بس تاسو ته دل کی بس تاسو ریسیټ کی دلته بس تاسو نوې پاسورډ ورکړئ چې کله تاسو دلته پاسورډ ورکړئ دی پاسورډ به درچې دا آیکن به دلته گرین شي دا به آن شي د دې کې دا اپشن تاسو غوښول شي کله آن شي دوستانو د دې کې تاسو ته دا فائدہ درکوي په دې اپشن کې تاسو آن کړو په موبایل کې د آن کو کور موبایل لا اوس تاسو موبایل لا هیڅ چاته کال نه کیږي تاسو موبایل به پیسې هم بچات وي هیڅ چاته به کال نه درمي تاسو موبایل مشوم ته ورکړئ دی هغه هر قسم غوته پکې وای دی لکه مشومان موبایل اکثر په کلی کې وخلی هر سړی نه چې کله دا آیکن تاسو پکې کولاو کوي دا غواړه دا اپشن تاسو سیټینګ مکمل وکړي تاسو هیڅ چاته کال نشي کولای د دې لاندې ور سره لیکلي اډ ګوینګ انټرنیشنل کال د دې کې دا آیکن تاسو داسې ان کړو دلته تاسو نه پاسورډ وړي کله دا پاسورډ ورکې دا آیکن بس تاسو ته خلاصيږي د دې نه که تاسو دا آیکن خلاص کړئ تاسو ته د بار ملته چې کوم انټرنیشنل بار ملکونه دي دوستانو تاسو او کال نشي کولای پته کې دا آیکن چې کوم دا تاسو پکې ان کړی دی او دا سیټینګ تاسو په شکل کولای شئ
او دلته دریم دی اډګوي انټرنیشنل رومینګ کال کدا اپشن تاسو دلته کولاو کړو دا رومینګ چې تاسو پاکستاني نمبر د بهر ملک تاسو استعمالوي انټرنیشنل سیټینګ مو پکې کړی دی هغه استعمالوي د تاسو د دې جنا کال نه درمي هغه اپشن تاسو پکې کولول شي مشمان هڅه چې موبایل غا کې خطو پتو غته پکې وای دی حسنه چې بهر ملک ول نمبر پکې ډایل کی کدا ایکن تاسو کولاو کړی نه تاسو موبایل نه بارینګ درمي هغه نمبر ته او کستا سو دا سیټینګ پکې کولاو کړی ها بس تاسو انټرنیشنل کال به بالکل بند شي رومینګ چې کوم پاکستان سیمونه دي هغه بس بالکل بند شي په دې کې او دلته لیکل دي ال انکمینګ کال دا ایکن کستا سو کولاو کو دلته تاسو نه پاسورډ غوړي یا پهله پاسورډ چې تاسو ورکړي اپ پاسورډ تاسو نه دلته غواړي دا چې کله دا پاسورډ دلته دا ایکن تاسو کولاو کوي چې کله کولاو شي دلته تاسو ته هیڅ کال نشي کولای نه د بهر ملک نه تاسو کال راکول شي نه په پاکستان کې چې تاسو کوم نمبر دی هغه نه تاسو ته کال نشي راکولای کدا سیټینګز تاسو په افغانستان کې کوي دی دا سیټینګز تاسو ته نه بهر نه سو کال راکول شي او نه په خپل هیواد کې تاسو ته کال راکول شي هر کال به دلته دوستانو بند شي دلته لیکل دي انکمینګ کال ویل رومینګ دا اپشن که تاسو داسې اپ ساتي دی تاسو ته چې کوم بهر ملک کې تاسو دا رومینګ سیټینګ کړی دی هغه بس تاسو ته کال کول شي په ځکه چې دا اپشن تاسو پکې کولاو کړی نه دی او که تاسو وایي چې دا اپشن تاسو پکې کولاو وای دی په دې بس تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو نه پاسورډ غوړي پاسورډ چې ورکې دا ایکن با گرین شي دا بس تاسو ته کولاو شي چې کله کولاو شي تاسو ته بیرونی ملک نه تاسو ته کال څوک هم نشي راکولای هر قسم کال بس تاسو نه بند شي په ځکه چې رومینګ کال چې تاسو ته څوک هم راکوي دا اپشن تاسو پکې ان کړی دی نشي راکولای کبه افته کو تاسو ته به کال راځي او دلته ورسره لیکل دي کینسل آل ریسټریکشن په دا چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو نه پاسورډ وړي چې کوم تاسو په موبایل کې دی کې چیډ کړی دی تاسو په سیټینګ کې قسم سیټینګ کړی دی په دې کې کال بیرینګ اپشن کې دا بالکل غونډ اف شي کینسل بشي او دلته لاندې ورسره لیکل دي چینج ریسټریکشن پاسورډ دا چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو نو تاسو ته وایي انټر اولډ پاسورډ لاندې بس تاسو اولنې پاسورډ ورکړئ او بیا بس تاسو نوې پاسورډ ورکړئ دلته تاسو پاسورډ ور چینج کولای شئ ان شاء الله کال بیرینګ اپشن باندې بس تاسو پوي وي دا قسم تاسو د فون ول کولای شئ دا بالکل سیم سیټینګ دا په دې کې چینجینګ نشته دی هغه کې سم سیټینګ د لکه تاسو ته به موضوع خلاص کما مکمل بس تاسو ته شو شي په هغه کې په دې کې څه چینجینګ نشته دی یو قسم سیټینګ تاسو پکې کولای شئ لکه تاسو ته ما سیمون وشم ټیلینار والا دا قسم تاسو په یو فون کې کولای شئ دا بالکل هغه قسم پاسورډ ورته چینج کولای شئ هر کینسل آل ریسټریکشن پکې کولای شئ بالکل سیم هغه دا بیک تر اغلم په دا بس تاسو پوي وي دلته لاندې تاسو ته لیکل دي اډیشنل سیټینګ دوستانو په دا چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو ته شو کړل سیم 1 سیم ټرو لکه ټیلینار دا موږ سره یو فون دا ځول تاسو په ټیلینار کلیک کوم په دې ما کلیک وکړه دلته بس تاسو ته بل قسم آیکن تاسو ته شو شي په دې بس تاسو زه پوي کوم اکثر دا موبایل کې وي خو مونږه اف ستلې مونږ ول چې دوستانو تاسو کتل شي اف ته لیکل دي کال ویټینګ او لاندې ورته لیکل ډوینګ ا کال نوټیفای می اف देयर از ان انکمینګ کال دا آیکن دوستانو مونږ سره باندې دغه سمانه لري اوس دا آیکن کا مونږه خلاص کو چې کله دا آیکن زه دوستانو خلاص کما زه د چا سره هم په موبایل خبرې کوم په موبایل مې بل نمبر ته ډایل کړي خبرې ور سره کوم مونږ ته بل ملګری کال کوي دی هغه نوټیفیکیشن به مونږ ته شو شي مونږ ته په سکرین شو شي چې دا ملګری تاسو ته کال راکوي دا ایته به تاسو کپ نه وای چې بیزی دا خو تاسو ته په سکرین راړي چې دا ملګری تاسو ته کال راکوي دی دوستانو دا سیټینګ همیشه د پورا دا انسته دی بزکه چې تاسو ته چا سره هم مصروف وي په کال باندې تاسو بل ملګری کال کوي تاسو ته په سکرین شو شي او نوټیفیکیشن به تاسو ته شو شي دی چې دا کال تاسو ته راکوي کا ډایرکټ تاسو غنه اوچته وي به تر دا او تاسو وي چې مونږه بعد ورته کو دا ایکن تاسو پکې خلاصول شي دا پوس اپشن خو هډن دا کني دا ډېر مهم سیټینګ دا هډن شوی دی اف شوی دی دا مونږ ته استعمالول ته نه راکوي خدا کپ نه خپل هډن کړي دی ان شاء الله په دا بس تاسو پوي وي دوستانو کدا ویډیو مو غوښوي د ویډیو در سره لایک کړئ او د نور ملګرو سره شیر کړئ چې فائدہ تر اخلي او کدا چې نور خو ویډیوګان لپاره تاسو زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کولای شئ او د بیل آیکن په آل باندې کلیک وکړئ چې زه کوم نوې ویډیو ورکوم تاسو وړاندې اول اپډیټ در ورسیږي او زمونږ فیسبوک کې په پښتو ژبه کې هډن ټریکسي په نومه پیج دی دوستانو ادر سره فالو کړئ او لایک کړئ سره او د نور ملګرو سره شیر کړئ چې فائدہ تر اخلي